بچیو بس 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 دای مردا او فقط کرت پلنډو کې وی چې څنګه خبر شو چرته وي په کور کې وي کوم بل ځای وي او دا کوم ځای دی دا ستا خپل کور دی زه خپله په کابل کې وم په کم 12 بجې وې چې ټلیفون راته وشو چې زلزله وشوه چې ټول کورونه ړنګ سوي دي او کور ته ځان راورسوه بس ګاډۍ کې کېناستم راورسېدم چې رالم ټول کورونه ړنګ سوي وو په یو کور کې 15 شهیدان یو کور نه ورکړل شوي دي 15 رالم بیابان باندې مو ټول مړي حصار او څه زخمیانو چې شدید زخمیانو هغه مې څارو او بس دغسې د الله بس د خوا نه بس کارونه دي که موږ څه نه شو ویلی فیصلې د الله وي الله په امر دی او دغه تاسو خپله وینئ دغه وګورئ د ټول کورونه ړنګ شوي دغه هم ړنګ شوی دی دغه مخامخ کور دا هم ړنګ شوي دي ټول ړنګ شوي دي ولا چې بس دلته زندګي او ژوند ډېر سخت دی ځکه چې غر دی او بس مشکلاتونه هم ډېر شو ځکه چې آبادیګاه نشته اوسېدلو ځای هم نه لرو اوس بالحاله اوس ماښام ته نقد خوراک نشته موږ ته دا اوس حال حاضر هم ځمکه رپېږي اوس هم ځمکه اوس 2 منټه 2 دقیقې بعد ډک بیا اوسو یعنې جړکونه کېږي یعنې اوس فلحال ماښام ته مثال زموږ د اوسېدلو ځای نه لرو بل څه نه لرو نه خوراک داسې فلحال شته او اوسېدلو ځای هم نشته که باران شي یا بل مشکلات جوړ شي موږ ته نو چې هېڅ داسې کوم شی نشته دی سړی په خپله سرپناه برابروي هېڅ شی هم نشته ترپال مرپال نه چې شی هغه ډوب شوي دي دغه وګورئ سامانونه نه جامې شته نه ګروپونه شته نه بیټریان هر څه د منځه تللی شي دغه کور نه څو نفر شهیدان دا دې کور کې اوس فلحال یو کور کې شپږ دانې دې کور کې ورکړي دي همدغه د چې ولیدلی دی دغه کور لیدلی دوه پکې ایثار دی اوس هم فلحال اوس هم ورک دی پکې اوس هم پکې ورک دي او د څلور هم ترې ایستلي دي او تر اوسه پورې فکر کوم تاسې به مو ستړي ستومانه ویل چې راغلې بس زه سهار خپله راورسېدلی یم څو بجې راورسېدې تقریبا 9:30 بجې وي تقریبا 8 بجې راورسېدم او بالکل ولاکه مې سکند نه مې اوبو ته ټیم راته میلاویږي نه خوراک ته نه بل څه شته صرف دغه زخمیان جګوا مړي بس وباسه لګیا یم ټوله ورځ لګیا یم تقریبا دلته په دې کلي کې څو کوره اوسېږي یاره دلته تقریبا یو 80 کوره به تقریبا شاوخوا 80 کوره به 80 کوره ټول د منځه تللي ټول د منځه هر کور کې بس شپږ او 8 او 15 شهیدان ورکړي دي دغه کور دی ټول دغه چت دی مکمل لاندې شوی دی دغه کورونه چې تاسو ټول ګورئ دا ټول لاندې شوي دي او هېڅ داسې یو څه پکې روغ نه دی پاتې دلته یو څو دا ستا د خور کور و دا مې د خور اوښې کور مې دی دا اوښې کور دی دا مې اوښې کور دی بس دې کې شپږ شهیدان دي فلحال او یوه یې مورکۍ ده او څلور یې بچیان دي یو یې وړه لورکۍ ده یو خاوند دې روغ پاتې دی یو خاوند یو زوی کابل کې هلته مزدورۍ کې لګیا و هغه هم په مزدورۍ هغه هم په بد شوی دی صرف دغه یو کس او پلار یې بد شوي دي نور د ټول د منځه چېرته دی هغې راغلي دي هغې نشته هغې بس د مړو سره یا په زخمیانو سره راغلي دي او راغلي دي هغه هم راغلي دي یو زخمي خو اوس یوړ انتقال شو صحیح اوس ورشو یالله خیر يا رب سبحانه فيصل ورحمك لا بودم صفاتي بس ندقش وده بعد شيء نسمي الوجه ورک دی راځه دم کابل نه راغی
काबल के काबल न राजे तू ती पैदा करो हो एवढं मी भेटा करा होतो पण तिथे आगं पडते ये उसई ती पैदा करो नाही एवढं मी भेटा नर चुगू पैदा शू तो ना फर कोई तरी नको गौरक दी अच्छा भाई याला उतर नका ते सस्ता की